وای تور سترګې سرې شونډې زرغون کمیس، تور سترګې سرې شونډې زرغون کمیس. ما ته خو د ګران وطن جنډې ښکاري. د مشاعرې په دې وخت کې بلنه ورکوم و ښاغلي انور لمر ته چې راسي خپل شعر سره شریک کړي. پام صاحب انور لمر. یوس خبر شوم لیکل مې په کاغذ راته تلیفونه کې راسره نه دا بیا د دې وخت کار شي خو بیا یو څه د پښتو ژبې لپاره مې وخت درې بیت لیکلي ډېره خبره راوړه ما وایي دلته د ژبې او هېواد په نوم احساس نشته. دلته د ژبې او هېواد په نوم احساس نشته. دلته د یو چا د بل چا سره تماس نشته. دلته د هر چا خپله خوښه، دلته د هر چا خپله لاره، خپله خوښه. دلته څه داسې کوم تړون او کوم اساس نشته. دلته د خیر په کار د چا وجود خوځښت نه کوي. دلته د خیر په کار د چا وجود خوځښت نه کوي. دلته د سم کړنو پښه نشته او لاس نشته. محترمو خویندو ورونو، تاسو به هم ستړي شوي خبرې او شعرونه او ټول شیان همدې واورېدل. اوس به تفریح اعلان کړو. پس له تفریح نه به بیا د پروګرام دویمه برخه د مشاعرې برخه نوره هم مخکې نیسو. خویندو دې اول مخکې تشریف یوسي، بیا ورپسې کورونه موافق وي، بیا ورپسې چون د خویندو تعداد کم دی.